2015 کې ټوله پښتانه په یو عالمي کانفرنس کې راغونډ سول او په دې کانفرنس کې دا فیصله وکړله چې دوی به په نړیواله کچه په ټول پښتانو ته دا شی ورکوي چې د پښتون کلتوري ورځ به په 23 سپتمبر باندې لمانځل کیږي هر کال او د هغه تسلسل د 2015 تر اوسه پورې را روان دی او پښتانه په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې د کرشي پاخوا په افغانستان کې دلته په پاکستان کې د یو اندازې مطابق 8 کروړه پښتانه دا ورځ لمانځي. د دې ورځ د لمانځلو مقصد دا دی چې موږ تر د پلار او د نیکه سره راپاته ثقافتي کمې ورسې دي هغه کلچرل ټریډس چې دي هغه موږ هم خپل کړو او خپل تر را روان نسل پورې هم دا ورسو چې را روان نسل په دې وپوهېږي چې د دوی پلار او نیکه کم ثقافتي لاره لرله کم ثقافتي لاره او لیکه لرله او د هغه سره سره په دې پوه سي چې د دوی شناخت څه دی او دنیا ته خپل شناخت په هیڅ د پښتون یا د افغان وروښایي او د شناخت دپاره ضروري دی چې ستا ژبه پښتو وي ستا لباس د پښتنو وي ستا خوراک د پښتنو وي ستا چې کوم لهجه ده هغه د پښتنو وي ستا رویه د پښتنو وي او که ستا لباس رویه لهجه ټول د پښتنو کېدلی سي هغه په دې چې ستا نیکه تا ته دا ثقافت تر پاته کړی دی موږ به دا ثقافت تر خپل روانو نسلو پورې وړو او هغه بیا د دوی تر نسلو پورې وړي. نو 23 سپتمبره ځکه لمانځو چې پښتنو ته په ټوله دنیا کې یو موقع ور پیدا سي چې دوی دا وخت خپروي او در خپلو را روان نسلو پورې ورسوي او نور چې ژبې ژباړي یا چې ژبې پوهېدونکي دي هغو ته دا وښایي چې پښتانه 8 کروړه د کرشي پاخوا په افغانستان کې په پاکستان کې او په نور بېلابېلو سیمو کې پراته دي نو دا وروښایي چې پر دې باندې هغه کار وکړي او پښتانه وپېژندل سي. تا بالکل ټیک ویلی چې دا د پښتنو یو ځانګړی اختر دی. اختر په دې دی چې دا اوفیشلي په ټوله نړۍ کې هر پښتون لمانځي که هغه یو کوچنۍ نجلۍ ده که یو کوچنی هلک دی که هغه پیغلانې دي که هغه ځوانان دي که سپین ږیري دي تا اوس ولیدل دلته چې ټول راغلي ولو دا ورځ یې لمانځله او دا د اختر په معنا لمانځي په ځکه چې دوی خوراکې جوړوي نوي کالي اغوندي لونګۍ چې دی هغه نوي په سر کوي او دارنګه نور شیان چې دی هغه بالکل لکه اختر ته چې تیاري کوي د هغه رنګه چې دی و دې ته هم تیاري کېږي پر ډولو باندې اتړونه کوي. نو تا ولیدل چې دا ګرده د اختر څخه زیاته خوشحالي لري په پښتانه سیمه کې او موږ په هېڅ د پښتانه و دې شي د ډېر خوشحاله یو لکه څنګه چې اختر ته خوشحاله یو دغه رنګه و دا ایونټ ته هم خوشحاله یو. پر پښتانه الزام لګېږي چې دا ترهګر دی یا جنګجو دی یا په دنیا کې دهشتګردي خپلوي. د دې 23 دسمبر د دې ورځې د لمانځلو معنا دا ده چې موږ دنیا ته دا ور وښایو چې پښتانه یو ډېر پرامنه قوم دی ډېر پرامنه طریقه سره دنیا ته نړۍ ته دا ورښول غواړي چې موږ پرامنه قوم یو د دنیا سره ښې اړیکې غوښتل غواړو د دنیا قومونو سره موږ ښې رابطې کول غواړو او په دنیا ته خپل شناخت د یو پرامنه متمدن قوم په معنا ورکول غواړو.